د شال ټلویزیون قدرمند لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. لاوروف امیر خان متقي ته مسکو فارمیټ کې د ګډون بلنه ورکړه. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف امیر خان متقي سره ټلیفوني خبرو کې هغه ته د رسمي سفر بلنه ورکړې. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت یو خبرپاڼه کې ویلي چې ښاغلي لاوروف دغه ټلیفوني خبرو کې ټینګار کړی چې له افغانستان سره د تعامل پراخولو لپاره سیمه ییز میکانیزمونه کلیدي ارزښت لري. د هغه په وینا په همدې تړاو د لا ډیرو بحثونو لپاره د مسکو فارمیټ په راتلونکې غونډه کې امیر خان متقي ته د ګډون رسمي بلنه ورکړه. دغو ټلیفوني خبرو کې د طالبانو حکومت له رسمیت پیژندنې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو پر پیاوړتیا، د اقتصادي همکاریو پر پراختیا او سیمه ییزو موضوعاتو هم خبرې وشوې. قطر شاهي دولت د افغانانو لپاره نور 1400 کاري فرصتونه هم اعلان کړل. قطر شاهي دولت د افغانانو لپاره نور 1400 کاري فرصتونه هم اعلان کړل چې ټول 2000 شول. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي چې دا د کارګرانو د قانوني اعزام د لړۍ پیل دی او دا شمیرې به راتلونکي کې څو برابره زیاتې شي او دوام به عمومي. د یاد وزارت د مسؤلینو په وینا چې د نوملیکنې او ثبت بهیر څرنګوالي، اړوند رشتې، شرایط او د نوملیکنې مرکزونو ټول جزئیات او مشخصات به ډېر ژر په ډاګه شي. د معلوماتو له مخې سعودي عربستان، امارات او عمان ته د کارګرو د لیږد په اړه هم خبرې روانې دي. ملګرو ملتونو له ایران څخه راستنېدونکو افغان کډوالو لپاره 10 میلیونه ډالر مرسته ځانګړې کړې ده. ملګري ملتونه او اړوند نړیوالې مرستندویه ادارې وایي چې د ایران څخه د راستنېدونکو افغانانو د بیا رغونې، استوګنې او بیړنیو بشري اړتیاو لپاره 10 میلیون ډالر ځانګړي شوي دي. ملګرو ملتونو په خپله ویبپاڼه کې لیکلي دا مالي مرسته د هغو زرګونه افغانانو د ملاتړ لپاره ده چې د سختو اقتصادي شرایطو، جبري ایستنو او قانوني ستونزو له امله له ایران څخه بیرته خپل هیواد ته راستنه شوي دي. د کډوالو د چارو نړیوال سازمان یا IOM او نورو همکارو ادارو په وینا دغه مالي مرسته به بیرته راستنیو شوو ته لنډمهاله استوګنځي، خوراکي توکي، روغتیایي خدمات او رواني مشورې برابرې کړي. هیواد کې د نارینه او ښځینه زندانیانو لپاره د حرفوي زده کړو زمینه برابریږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کار چارو مرستیال محمد زاهد احمدزي د زندانونو چارو د سمون ادارې د تعلیم او تربیت مشر مولوي نظر محمد ناصري سره لیدنه کې زندانیانو ته د فني او حرفوي زده کړو ته د زمینې په برابرولو خبرې کړي دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت نن پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه لیدنه کې د زندانیانو لپاره د فني او حرفوي زده کړو د زمینې په برابرولو، زندانونو کې د ماشومانو په روزنې او د فني زده کړو فارغانو ته د تصدیق پاڼو په ورکړې بحث شوی څو تر ازادېدو وروسته هغوی ته د کاروبار زمینه برابره شي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال وویل د هوکړې له لاسلیک وروسته به د زندانیانو لپاره د فني او حرفوي زده کړو زمینه برابره کړي څو راتلونکي کې نه یوازې دا چې جرمونو ته مخه نه کړي بلکې د خپلې کورنۍ لپاره حلاله نفقه هم پیدا کړي. تېره میاشت افغان راستنېدونکو ته 2 میلیارډ افغانۍ ویشل شوي. د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې عالي کمیسیون وایي چې په تېره یوه میاشت کې د کډوالو ستونزو ته د رسېدو په موخه شاوخوا 2 میلیارډ افغانۍ لګولي او توزیع کړي دي. د یاد کمیسیون غړي مولوي احمد الله وثیق په اسلام قلعه بندر کې یوه خبري کانفرنس ته ویلي چې د کډوالو د کورنۍ هر غړي ته د ورځې 2000 افغانۍ ورکول کیږي چې په ټوله کې د ورځې تر 30 میلیونه افغانیو پورې ورته ځانګړي کیږي. ښاغلي وثیق زیاته کړې چې پر دې سربیره د کډوالو لپاره نور خدمتونه هم په وړیا توګه وړاندې کیږي. هرات کې د پاشدان بند چارې بشپړېدو ته نږدې شوي. اوبو او انرژۍ وزارت خبر ورکړی چې په هرات کې د پاشدان بند چارې په بېلابېلو برخو کې بشپړېدو ته نږدې شوي او ډېر ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د یاد وزارت په خبرپاڼه کې راغلي د اوبو لګولو کانالي 80 سلنه، د بند دیوال او دننه 100 سلنه او د نورو برخو کارونه 98 سلنه بشپړ شوي دي. د معلوماتو له مخې پر پاشدان بند ټول 119 میلیون ډالره لګښت راځي او 14,000 هکټاره کرنیزه ځمکه به خړوبه کړي او هم به ورسره 200 میلیون متر مکعب اوبه هم مدیریت شي. د ابونصر فراهي بندر پراختیا لپاره 4,000 جریبه ځمکه ځانګړې شوې. د طالبانو حکومت اقتصادي کمیسیون تایید کړي چې د ابونصر فراهي بندر کې به د تخلیې او بار وړلو فعالیتونو پراختیا لپاره 4,000 جریبه ځمکه ځانګړې شي. د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال دفتر له لوري په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د ښار او کور جوړولو وزارت ته دنده سپارل شوې چې د دې بندر د پراختیا نقشه او ډیزاین چمتو کړي او په ټاکلي وخت کې د پلي کولو لپاره اړوندو ادارو ته وسپاري.
د ابو نصر فراهي بندر د افغانستان او ایران ترمنځ له یو له سترو سوداګریزو بندرونو څخه دی او د فراه په ولایت کې موقعیت لري. تر دې وړاندې په کابل کې د ایران سفیر اعلان کړی و چې دا هیواد د ابو نصر فراهي بندر سړک جوړولو لپاره $10 بلیون ځانګړي کوي. اروپایي ټولنې ویلي که له امریکا سره مذاکرات نتیجه ورنه کړي اضافي تعرفې به پرې وضع کړي. د اروپایي ټولنې ویان اولوف ګیل ویلي چې کله امریکا سره د سوداګرۍ مذاکرات ناکام شي او امریکا د اروپا پر محصولاتو لوړې تعرفې ولګوي نو ټولنه به په غبرګون کې د 100 میلیارډ یورو په ارزښت د امریکا پر محصولاتو اضافي تعرفې وضع کړي. نوموړي وویل که څه هم لومړی دنده مو مذاکرات خو په عین وخت کې د مذاکراتو د ټولو احتمالي پایلو لپاره چمتووالی لرو چې ځوابي تدبیرونه پکې شامل دي. اروپایي ټولنې امریکا ته د ځوابي تدبیرونو 2 لیستونه برابر کړي چې په لومړي پړاو کې به د 21 میلیارډ یورو په ارزښت امریکایي محصولاتو تعرفې وضع او په دویم پړاو کې به دغه هیواد د 22 میلیارډ یورو په ارزښت محصولاتو تعرفې وضع شي. اولوف ګیل ویلي چې ټولنه به یا 2 لیستونه یوځای کړي او د یو واحد پلان به جوړ کړي او د تصویب لپاره به خپلو غړو هیوادونو ته وړاندې کړي. د اولوف ګیل په وینا که مذاکرات ناکام شي یا ځوابي تدبیرونه به د اګست له 1 نافذ شي. سعودي عربستان غواړي سوریه کې په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د سعودي عربستان د پانګونې وزیر خالد بن عبدالعزیز په مشرۍ یو سوداګریز پلاوی سوریې ته تللی او هلته به د دغه هیواد د بیارغونې برخه کې له 4 څخه تر $6 میلیارډ پانګونه وکړي. د سوریې د اطلاعاتو وزیر په وینا د دواړو اړخونو ترمنځ به 44 د همکاریو قراردادونه د انرژۍ، مخابراتو، بانکدارۍ، زیربناو او نورو برخو کې لاسلیک شي. عربستان همدارد د سوریې انرژۍ، سیاحت، هوایي ډګرونو او بندرونو په برخو کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. روسیه کې د الوتکې غورځېدو پیښه کې ټول سپاره کسان مړه شوي دي. د نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې د روسیې په ختیځ کې د الوتکې د لوېدو له امله 50 کسان مړه شوي دي. رویټرز خبري اژانس د جولای پر 23 د روسي چارواکو په حواله راپور ورکړ چې دغه الوتکه د چین پولې ته نږدې په یو لرې پرتې سیمه کې د رادار له سکرینه ورکه شوې او راغورځېدلې ده. لومړني راپورونه ښیي چې هیڅ یو مسافر ژوندی نه دی پاتې شوی. یا د الوتکه په سایبیریا د میشت هوایي شرکت انګارا لخوا اداره کېده. ته یادونې وړ ده چې 13 ورځ په بنګلادیش کې هم د یوې جنګي الوتکې د لوېدو له امله 15 ماشومان مړه شوي او سلګونه نور ټپیان شوي وو. د شال ټلویزیون قدرمن اوریدونکو دا و د دې مهال لنډ او مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت.